السلام مبارک نه په سرتوره باندې مونځ دا ثابت نه دی ښه جي په سرتوره باندې مونځ د احرام په حالت کې چې د سړي سر به سرتوري سر به پټی نه د نبي علیه السلام نه په سرتوره مونځونه دا ثابت دي خو د احرام د حالت نه بغیر په اکثرو حالتو کې پګړۍ مبارکه په سر کړې ده او ټوپۍ په سر اول نه هم سدي ثابت دي نو د صحابو نه او د نبي علیه السلام مبارک نه په سرتوره باندې ډیره اهمه او ضروري مسله تاسو د سیټ د شارټ هني کلیپ واورئ د واقعیا تفصیلي ویډیو د سیټ کې پلی کوم تر هغې مخکې الحمدلله موږ تاسو ټول مسلمانان یو نو کوشش کوو چې موږ په مانځه کې ټوپۍ په سر کړو وایي چې د مانځه په دوران کې ټوپۍ په سر کول د مانځه چې کوم پوره ثواب دی هغه حاصلېږي نو دې سره سره موږ اکثره کوشش کوو چې زموږ سره ټوپۍ نه په جیب کې رومیال ساتو هغه رومیال په سر تړو دې نه علاوه په ټوپۍ نه که رومیال نه وي موږ بیا په سر باندې څادر تړو نو دغه شانتې مختلف قسمه کوشش کوو چې را موږ په سر سرتوري باندې موږ ولو خو که چېرې هم ټوپۍ موږ زموږ په سر پرته وي او ټوپۍ زموږ د مانځه په دوران کې د سر نه پرېوځي آیا موږ د مانځه په دوران کې دغه ټوپۍ راوستل په څه وخت کې لازم دي چې موږ دغه ټوپۍ راولو دې به دا اهمه مسله ده ډېره ضروري مسله ده چې ځکه چې د مانځه موږ تاسو ټول عبادت کوو مونځ کوو نو پکار ده چې موږ پوره مونځ وکړو پوره مونځ کې به زموږ او ستاسو چې کوم دی کوم ثواب دی هغه به پوره حاصلېږي ولې چې موږ نیمګړی مونځ وکړو مطلب موږ بغیر د ټوپۍ مونځ کوو یا بغیر چې کله په مانځه کې چې کوم واجبات دی هغه پوره کوو نو دغه شانې زموږ مونځ به پوره کېږي او ثواب به هم پوره حاصلېږي بیا مختلف قسم سوالونه راځي چې یاره موږ چې کله رکوع ته راښکته شو زموږ د سر نه ټوپۍ پرېوځي آیا دا ټوپۍ موږ دوباره څه ټایم راغستی شو مطلب په مانځه کې دننه راغستی شو که نه مانځه نه علاوه یې په بله وروسته بیا راغستی شو په سر ایښودی شو نو که مانځه په دوران کې رالو مطلب موږ په قیام کې په قیام یو یا په رکوع یا په سجده یو په کوم حالت کې موږ دغه ټوپۍ راغستل پسکار دی په سر باندې د ایښودو لپاره دا اهمه مسله ده سره د سیټ ټوله پرې کوم تر هغې مخکې الحمدلله موږ ټول مسلمانان یو نو تاسو کوشش کوئ چې د مانځه په حالت کې دغه حالت کې موږ عاجزي اختیاروو عاجزي راځي په ډېر ځایته لکه مطلب ته ستا جامې هم صفایي اگر که دغه مې ده مطلب زړې والې تعلق نه ساتي خو چې جامې صفایي او په سر دې ټوپۍ دا بدن دې ټول پټي نو دې سره الله تعالی ته عاجزي ښکاري نو عاجزي کوونکی انسان الله ته ډېر غوره دی په دې موږ ټوپۍ په سر کنه بغیر داسې مفتیان دي چې هغه هم وایي چې یاره بغیر ټوپۍ هم مونځ کېدی شي خو هغه پوره ثواب چې کوم دی هغه پکې حاصل نه شي نو پکار ده چې یاره مونځ کوو کوشش کوو چې یاره اودس وکړو په ښه شان سره په پاک اوبو باندې په پاک بدن ساتو پاکې کپړې ساتو پکار ده چې دغه دومره کوششونه او محنت مو وکړو د هغې باوجود بیا زموږ معمولي شان مطلب ټوپۍ په سر نه کړو هغې سره زموږ ثواب نیمګړی پاتې شي پکار ده چې موږ دا کوشش دا وي چې یاره موږ پوره ثواب حاصل کړو پوره ثواب به راځي په عاجزۍ سره تاسو دې سیټ ته مفتي صاحب مختصر بیان اورئ بیا د سره وروسته یو پیغام شاملوم هغه خپل ملګرو سره ضرور شیر کړئ حاضر یم مفتي صاحب دا پیغام واورئ د سستۍ د وجې د غفلت د وجې دا عادت جوړ شوی چې ټوپۍ نه په سر کوي په دې سره مونځ مکروهه ګرځي د مانځه په ثواب کې څه راځي کمې راځي د عذر د وجې نه بعضې موقعې داسې راشي چې ټوپۍ نشته یا یو عذر دی نو که ټوپۍ په سر نشي نو بیا مکروهوالی هم نه راځي خو عادت جوړول او د غفلت او د سستۍ د وجې په سرتوره مونځونه کول دې سره مکروهوالی په مانځه کې راځي او د مونځ په ثواب کې څه راځي چې کمې راځي اوس مسله دا ده چې په مانځه کې ستا د سر نه ټوپۍ پرېوته نو که ته د قیام په حالت کې وي یا د رکوع په حالت کې وي نو ته به دا ټوپۍ نه راوچتې چې ته ځمکې ته ښکته شو ټوپۍ روانې په سر یې کېږدي دا په مونځ کې زیات عمل دی عملي کثیر دی دې سره مونځ ماتېږي نو لحاظه داسې به نه کړې که ته د قیدې یا د سجدې په حالت کې وي او ټوپۍ پرېوته نو علما وایي چې په یو لاس سره راوچته که او په سر یې کېږده دا جایز او درست دی بلکې دا بهتر دی چې سړی څه کړي راوچته کړي او په سر باندې کېږدي دا مسله خو شوه بله مسله دا ده چې یو سړی مونځ کوي نو ده سره وړوکې شان رومالي او دا هغه په سر باندې تړي او په هغې کې مونځ کوي نو ګوره دا مسله یاد ساته که یو موقع داسې راشي چې ټوپۍ نشته او ده دا وړوکې رومال په سر باندې وتړو نو دا د سرتور سر نه دا بهتر ده چې په سر وړوکې رومال وتړي او په دې باندې څه وکړي مونځ وکړي خو دا که د ټوپۍ
ټوپۍ کوشش نه کوي یا ټوپۍ شته او دی نه په سر کوي او بس د مکمل عادت دا جوړ شوی چې دغه وړوکی رومال په سر تړي نو ګورې دا عمل بیا ټیک نه دی چې ښه دا د ټوپۍ نشته نو ټیک ده چې د سرتور سر نه بهتره ده خو که دا د عادت جوړ کړی ټوپۍ دی نه په سر کوي د ټوپۍ د په سرولو کوشش نه کوي نو دا عادت بیا صحیح نه دی ځکه دا رومال یو خو اکثر دی که ټول سر نه پټېږي بل په دې هغه پوره عاجزي نه راځي او الله ته عاجزي څه ده دا خوښه ده په ټوپۍ کې عاجزي ده صحیح شوله که نه او که غټ رومال دی چې هغې کې د سر نه تاویږي یا سر پکې پټېږي چې په لوس کې په اوږه باندې سړی واړی غټ رومال دی نو هغې کې خو څه خبره نشته خو دغه وړوکي رومال کې دا خبره ده اصل کې په دغه کې ته سنجیده مجلس ته د معززو خلکو خوا ته نشي تللی نو الله ته به په داسې انداز کې ودرېږي ملګرو د مفتي صاحب دغه بیان تاسو واورېده واقعا موږ دپاره پکې څه نه څه سبق او عبرت و نو موږ له پکار ده چې داسې قسمه ویډیوګانې موږ اکثره راخلو او شیر کوي نو ستاسو سکرینونو ته یې در رسوو ستاسو موبایلونو ته یې در رسوو نو تاسو کوشش کوئ چې داسې قسم د زده کړې دې کوئ او زده کړو سره سره دغه ویډیوګانې نورو ته شیر کوئ ستاسو پکې هم پوره ثواب حاصلېږي کوشش کوئ چې په خپل پروفایل یې نشئ شیر کولی په خپل آی ډي نشئ شیر کولی نو دا نور په ګروپونو کې شیر کوئ کوشش کوئ چې د شیرینګ او د لایک حوصله افزایي موږ ته رارسي نو موږ ته کوشش کوو چې نور هم داسې ښایسته سبق آموز ویډیو تاسو لپاره ډېر درته مننه وکړو والسلام